د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه السلام علیکم. په ننني عصر کې لکه څومره چې تکنولوژي په نوره نړۍ کې ورځ تر بلې پرمختګ کوي، هغومره پکې د کتاب د لوستلو فرهنګ هم خپله لمنه پراخه کړې ده. دوی نه یوازې د سختو کارونو له کبله د رامنځته شوي سټریس یا ذهني فشارونو د له منځه وړلو، بلکې د نویو مفکورو او نظریاتو د ترلاسه کولو لپاره د کتاب لوستلو ته مخه کوي. څېړنو ښودلې ده چې د سټریس د له منځه وړلو لپاره تر قدم وهلو، سندرو او موسیقۍ ته تر غوږ نیولو او حتی د قهوې تر څښلو غوره لار د کتاب لوستل دي. د یوې څېړنې په نتیجه کې دا په ډاګه شوې ده هغو ناروغانو چې د خپلې درملنې په موخه یې د سټریس د له منځه وړلو لارښود کتابونه لوستل، ویې کولای شول تر هغو چې کارپوهانو ته یې مراجعه کوله په لږ وخت کې خپل سټریس له منځه یوسي. له توجه څخه مو مننه. هیله ده تر بیا پورې په ټولنه کې حد اقل د یو ښه انسان په توګه باندې ژوند ته ادامه ورکړلی شئ. ښه انسان یعنې دا چې د ځان د ګټې په موخه بل هیچا ته ضرر ونه رسوي. تر بیا پورې ښې چارې.